الحمدلله د امارت اسلامي د طرفه چې کوم تصفیوي عملیات د کابل په بعضو ناحیو کې په بعضو حوزو کې شروع شوي دي، ډېرې ښې مثبتې نتیجې ورکړلې. لکه پرون هم موږ د دې خبرې شاهد وو چې یو ډاکټر اختطاف شوی و، اختطافګرانو د منګلو نه خلاص شو په نتیجه د تصفیوي عملیاتو کې. نن هم زه تاسو ته دا یو خوشخبري درکوم چې نن هم داسې یو ورور چې د ما په خوا کې ولاړ ده 3 هفتې مخکې اختطاف شوی و. اختطافګرانو یې د پلار نه پیسې هم غوښتې وې، خو الحمدلله د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې الله پاک د هغو د منګلو نه خلاص که. نن د خپل کور کې ختم هم لره او دغه خلک چې کوم تاسې اینئ د ده مبارکۍ او د ده ستړي مسې ته راغلي دي. پرون د جمعې په ورځ باندې بله ورځ د جمعې په ورځ باندې سهار وختي دی راوستی ده، د مارشال فهیم د سړک مخ کې خوشي کړی ده. دی به نوره درته خپله مختصره قصه وکړي. شما بگوین کجا لکه مرا در منطقه کوچه از موجه بگوین که چی وقت شما را اختطاف کرده بود؟ مرا در قسمت پروانه 3 پروانه 2 یک موتر سفید بود، پیش رو موتر ما را قید کردن، گفتن که شما به تلاشی تا شدیم. که به تلاشی تا شدیم دفتن که چقدر وقت میشه که شما را اختطاف کرده بودم تو کوفه؟ روز شنبه 3 هفته 21 روز میشه. 21 روز. چی وقت شما را اعلام کرد؟ مرا چیز اعلام کردن بیگای جمعه. بیگای جمعه شما را اعلام کرد. از بیگای جمعه پیش این عملیات تصفیوی شروع شده. من فهمیده و اختطافگرا که بالاخره مجاهدین امارت اسلامی ما مردم نمیمانه، هر خانه را تصفیه میکنه. خب همین نتیجه که شما از گیری از خلاص شدین آورده شما را در پیش سرک مارشال فهیم تاکده. بله بله مرا در خاطر کوچه خوش باشی. خدا کنه که بچه دیگه مردم هم همین رقم پیدا شوه که کدام اختطافگرا ظالمه جابره برده که چه رقم در خانه خودتان یک خوشی صورت گرفته. خدا کنه که در خانه هر مسلمان همین یک خوشی صورت بگیره.